سوړ سهار د غره لمن او مخ پر پیتیاوي د غره یاغي مړ. دا صحنه د بلوچستان د قلعه سیف الله د نصیر غبرګي په نامه غرنیزي سیمه ده. په دې غرونو کې د مژو او سیژو رمې ګرځي چې په نړۍ کې په افغان اوړیال یادېږي. یو دوه درې څلور پنځه 108 مربع کیلومتره سیمه چې پکې شاوخوا 1500 د غره مژه سیژې او دا چاپیریال 88 کلن نصرالدین کاکړ د نیم ژوند په بیه خوندي کړی. په میاشت کې نیم عمر زما دلته 15 ورځې دلته په غره کې 15 ورځې د قلعه سیف الله په کور سن 1915 کې ما دا اخیستی دي. له هغه وخته دا اوسه پورې هر څو وخت چې کېږي 50 کاله به کړي یا به زیات کړي زه د دې نګراني کوم. بلکې ما کاریزونه ویل دي زراعت مې کړی دی دا هغه جوړ کړي دا بندونه د اوبو د واټر منیجمنټ لپاره او د غره د پسو د اوبو خوار دپاره د دغو دپاره ما ډېر کار کړی دی. دا ټول بیخي ډېر خرڅ راغلی چې ما درته ذکر کې 8 کروڑ روپۍ خرڅ راغلی. دغه خبره ده دلته زراعت هم دی ځنګلي حیات هم دی او څه ځنګلي بوټي چې دغه دلته وجود لري. د ځنګلونو ځنګلي ځناورو او ژوو د خوندیتوب لپاره کارکوونکې نړیوالې ادارې IUCN د سیژو یا اوړیال نوم هم په هغه لیست کې شامله کړی چې په نړۍ کې نسل د ورکېدو له خطر سره مخ دی. ریپورټونه دي چې په بلوچستان کې د غره د دې پسونو دوه قسمه دي. په پښتني سیمه کې افغان اوړیال او په بلوچي سیمه کې بلینډفورد نومي اوړیال نسل په کم شمیر کې وجود لري. د نصرالدین کاکړ په خبره په تیر 45 کاله کې په شخصي لګښت او زیار د افغان اوړیال شمیر له 50 څخه شاوخوا 1500 ته رسولی. خدای خفه دی. مشکل دا دی چې سیمې خلک ښکار نه پرېږدي په غلا کې. اوس هم ډېر خو ما پسونه ویستلي دي زه پسې ګرځم ثبوت پیدا کوم نو بیا یو قانوني چارو جوړ. د ځنګلي ژوند ژواک عکاس مین خان د IUCN له ریپورت سره اتفاق کوي او وایي د موسمي بدلون یا کلایمټ چینج، ناقانونه ښکار او نورو بېلابېلو وجو له کبله د بلوچستان په پښتني سیمو توبه کاکړي، قلعه عبدالله او د کوټې په تکتو غره کې یاد نسل په پوره توګه ختم شوی او په ځینو نورو لکه د ژوب شیراني په غرنیزو سیمو کې نسل پر ختمېدو دی. زه دا ډېر علاقو راتللی یم، ډېر زیاتو سپیشیز فوټوګرافي مې کړې ده، لیکن اوړیال چې دی اوړیال اوس خپل د زاړه هیبیټیټ کې دا اوس کم نه پیدا کېږي. اوس په تکتو غره کې اوړیال ختم شوی دی، په چلتن کې ختم شوی دی، په دا چارشاخ کې هم پخوا یادېدی دلته ختم شوی دی. صرف په زرغونه غره کې یو څه دانې پاتې دي زموږ په دغه سیمه کې. د دې وجوهات دا دي چې دی ډېر لوړ پرش نه خېږي، دی په هواره کې ګرځي اوړیال چې دی. او پخوا وختو کې به دی مایګریشن کاوه، د یوې علاقې څخه بلې علاقې ته تله، لیکن اوس چونکې لارې بندې شولې، روډونه جوړ شولو، هغه د اوس د مایګریشن بند شو. دا یو بل دا کم چې کټایي شروع ده، د درختو کټایي، د اومانو کټایي، د ځنګل د چې کم خوراک دی هغه کم شو. پوهان وایي د دې نسل مرګ پر سر غټ او د لومړیو شپو د میاشتې په څیر کاږه ښکر لري چې تر 15 انچه هم غټیږي او سیژه یې تر 15 انچه پورې واړه ښکر لري. سیژه په یوه کال کې له یوه څخه تر 3 پورې بچي زیږوي. د یادې سیمې د خوندي ساتلو لپاره نصرالدین په شخصي لګښت 15 ساعتونکي هم ایښي. 15 کلن ساتونکی سفر محمد وایي د افغان اوړیال ترڅنګ نور کمیابه ځنګلي ځناور او مرغانو نسل هم په یاده سیمه کې مخ پر زیاتېدو دی. ګیدړه شته، مار شته، لیوه شته، زرکه شته، کوتره شته. دا د کانړه بوکسیې د دغه خلک بیا دا سکون شته. دلته اوبه دي، د اوبو له پورې غاړې غر او د اوبو له دې غاړې غر، د دواړو لورو ته زرکې د یو بل په مقابل کې ککړې وهي. دغه ماحول، دا هوا او د دې آزادو مرغانو دغه غږ انسان ته زیات آرام او خوښي ورکوي. د نصرالدین کاکړ دغه زیار د ښه او لا خوندي ساتلو په موخه د هغه مشر زوی شمس الدین کاکړ د نصیر وایلډ لایف انوایرنمنټل کنزرویشن په نامه تنظیم او د غره ترڅنګ په قلعه سیف الله ښار کې یو ځانګړی ځای جوړ کړی. دلته لوکل کوم ډاکټران دي هغه د دوی له بیماریانو سره واقف دي
موږ چې کله دا بیمار سي یا د لاهور ډاکټر سره په دې باندې دغه کوزا کې د پزو کې د نایب ایوانان دي دا په لاهور کې پزو کې ستغه الډي دوی ټریټمنټ کړي هغه دوی ویکسین ورته معلومه یا ل قطر سره د ډاکټر سره په قطر کې زه خپل هغه سره پرسنلی کانټیکټ کوم هغه موږ سره راشي سوز دا ورلګه اورل انفیکشن د پاره دا ورلګه د موسمي سکم جراثیم دغه د پاره دا ورلګه نو په دا موږ ډیره خوري کاږو ټریټمنټ د باسي د صحتمند سي نو کچیر فیمیلی هغه پریګننټ سي الډي دلته پریګننټ سي لغه بعد سي شنیان بچانه پیدا سي هغه به موږ په غره کې لکو مزید د نسل د پاره همدغه د دوی د غره خپل پسه دی چې څلور کلن دی د دې پسونو د نسل د زیاتېدو په موخه هم دلته راوړي تاسو وینئ چې دا پسه په ښه حالت کې دی وایي چې دغه سیژه اوس په نس کې یو بچای هم لري د نصرالدین کاکړ په څیر که هر څوک د خپل غرونو ځنګلونو پسونو ژوو او مرغانو ساتنه وکړي نو نه دا چې ماحولیاتي نظام به خوندي سي بلکې ښه چاپیریال او سمسور وطن به دوی ته خوښي ورکوي او لیدو لره به یې له لرې لرې وطنونو خلک هم ورځي چې د سیمې پر معیشت به یې هم مثبت اثر وي. حفیظ الله استور شیرانی VOA ډیوا قلا سیف الله.